نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وای دا داسې میاشت کنه چې په دې کې چا یو روزدار ته روزه ماته ورکو، یو روزدار ته څه ورکو؟ روزه ماته ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کان مغفرة لذنوبه، دا روزه ماته دا د ګناونو کفاره شو. یو روزدار ته روزه ماته ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې روزه ماته باندې به الله د ټول ګناونه معاف کړي او الله تبارک وتعالى به د سټ د اور د جهنم نه خلاص کړي. نبی علیہ السلام فرمایي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دته دومره ثواب میلو شو، څومره ثواب چې دغه روزدار و. ای الله زما څومره مهربان دی، زما رب څومره مهربان دی. یو روزدار ته د روزه ماته ورکو، الله فرمایي الله تبارک وتعالى فرمایي ګناهونه مې دې معاف کړو، ستا سټ مې اور د جهنم نه خلاص کو. ای داغه په روزه چې څومره ثواب داغه کې د دومره ثواب مې تعلم درکو. په یو روزه ماتي باندې زما رب دومره مهربان دی، دومره مهربان ذات دی. دې وجې نه کوشش کوئ کنه په روزه کې چې یو بل کره روزه ماتي لګئ، یو بل کره څه لګئ؟ روزه ماتي. تا ما کره روزه ماتي راولېږو، ما ستا کره روزه ماتي درولېږو. تا زما په روزه ماتي باندې روزه ماته کړه، ما ستا په روزه ماتي باندې روزه ماته کړه. نو چې زما د روزې څومره ثواب شو دومره ستا وشو، او چې ستا د روزې څومره ثواب شو دومره زما وشو. ته دې وجې نه کوشش کوئ په روزه کې د یو بل کره څه لګئ؟ روزه ماتي لګئ، روزه ماتي لګئ. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحابه کرامو فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله پاک پیغمبره مونږ کې خو دومره طاقت نشته دی چې یو روزدار ته روزه ماتي ورکو. ځکه صحابه کرامو دا مطلب چې د نبی علیہ السلام مقصد دا دی چې یو روزدار موړ کړي، روزدار څه کړي؟ موړ کې. نه خو غریبي وه. صحابه کرامو فرمایل د الله پاک پیغمبر مونږ هر تن دومره طاقت نه لري چې یو تن ته پوره ډوډۍ ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نه 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 نه، دا کومه خبره چې تاسو فهم کړه داسې نه ده، بلکې الله تبارک وتعالی دا ثواب په یو کجوره باندې ورکوي. یو روزدار ته صرف یو کجوره ورکړه، یو کجوره، دا ثواب په الله تبارک وتعالی څه کوي؟ ورکوي. د پيو په یو ګوټ باندې الله دا ثواب ورکوي، د اوبو په یو ګوټ باندې الله دا ثواب ورکوي. زیات خو څه نشي ورکولی، یو کجوره خو ورکولی شي که نه، د اوبو یو ګوټ خو ورکولی شي که نه، د پیو یو ګوټ خو ورکولی شي که نه. په دې باندې الله دا وعده کړې ده چې زه د اور د جهنم نه خلاصوم. اخلاص پکې شرط دی، اخلاص پکې څه دی؟ شرط دی. نو د روزه ماتي په ټایم کې د کوم کورونه چې د سړک په غاړه دي که نه، کوشش کوئ د روډ په غاړه ودرېږئ. د روزه ماتي په ټایم کې اکثر خلک ځي، نو یا خو ماشومانو له روزه ماتي ورکوئ چې هغوی له ورکوي، یا په خپله ودرېږه وایه که ما روزه ماتي رېستلی راشه ما سره ډوډۍ وخوره، بیا زه په خپله مخه باندې. الله تبارک وتعالی به ډېر اجر درکوي، الله تبارک وتعالی به څه درکوي؟ ډېر